زما ځواني که تا په خپله غورځولې نه وای. زما ځواني که تا په خپله غورځولې نه وای، اوس په سکروټه ویچلمه سیموار به مزه رانه هسې نه چې زړه در پسې واچومه، لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم. د زریات خوږو لیدونکو سلام او مینه مې قبوله کړئ. د تل په څېر د یو بل ادبي بنډار سره ستاسو په وړاندې حاضر شوي یم. ملګرو، په نوی بنډار کې راسره کوم شخصیت چې تاسو د سکرین په شیشه باندې ګورئ، نوموړی شخصیت کبیر ریحان صاحب دی. ریحان صاحب ډېر زبردست شاعري کوي. د ده څخه به شاعري هم اورئ، یو څه پوښتنې به هم کوو. نو بنډار تر پایه راسره وګورئ، ملتیا مو وکړئ. ریحان صاحب په خپرونه کې درته ډېر زیات هر لاس او هر کلی کوو. ډېره مننه یاد صاحب. لومړی تاسو ته او ستاسو د پاڼې مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای وکړه چې په خوشحالۍ سره یې وخت تېر او الله تعالی دې زموږ افغانستان د دې ناولي بلا یا آفت څخه وبا څخه وساتي. ډېره مننه ریحان صاحب. دا چې لیدونکي به اکثره تاسو سره بلد هم وي، که بیا هم د نوي لیدونکو لپاره هغه لیدونکي چې تاسو سره اوس اشنا کېږي که نه، هغې لپاره که خپل د ځان شناخت لږ وکړي، ډېره مهرباني وکړي. زه به د اخر نه په د وړو نه به په لوی شروع وکړم. زه شبي خیل یم د مندوزیو د خوست د افغانستان. ډېره ښه. ریحان صاحب، په هر څه د مخه د لومړی سر کې غزل اورو، بیا به مخکې ځو. غزل خو به ووایم. غزل داسې دی چې سوچې پتنګ نه شمه تر هغې جنګ نه کوم. سوچې پتنګ نه شمه تر هغې جنګ نه کوم. هو څوک په څنګ نه وهم، خو له چا څنګ نه کوم. زبردسته. اوس مې په ویښه زړه دی چې عاشقي وکړمه. اوس مې په ویښه زړه دی چې عاشقي وکړمه، له خوبه ستړی شومه، بس دی نور بنګ نه کوم. ډېر ښکلی، دا باید بیا هم اورو. اوس مې په ویښه زړه دی چې عاشقي وکړمه، له خوبه ستړی شومه، بس دی نور بنګ نه کومه. نه یې دی بوی له تا خوب او نه یې رنګ ښکلی دی، تا سره نه جوړېږي، تا ته لونګ نه کوم. ډېر ښکلی دی، زبردست دی. ټکی را پاتې مشه چې په ځان وکمه. ټکی را پاتې مشه چې په ځان وکمه، که د ټول کام په وړاندې زه په تا ننګ نه کومه. ریحانه ویره راځي چې به پرې پاس مړ وم، چې مې یاران نه وي په رباب ټنګ. دا باید بیا هم اورو. ریحانه ویره راځي چې به پرې پاس مړ وم، چې مې یاران نه وي په رباب ټنګ نه کوم. ډېر زبردست غزل و ریحان صاحب. یو څه پوښتنې پوښتو، بیا به هم درڅخه غزل هم اورو. ریحان صاحب، که د خپلې شاعرۍ په مورد د ریاض لیدونکو ته لږ رڼا واچوئ، له کومه راهیسې شاعري کوئ؟ زه خو شاعري د مکتب له دورې نه کومه. تقریبا 14 کاله کېږي، یا 10 کاله یا 8 کاله داسې تقریبا کېږي چې زه شاعري کوم. خو څه شاعري ده، ما ته ګوډه شاعري ده، بس پیښته او د ملګرو داد دی. ډېر وخت مو یاد کړ چې 8 کاله یا 10 کاله تاسو شاعري کوئ، نو کوم چاپي اثار هم لرئ تر دې دمه؟ چاپي اثار تر اوسه نه لرو، خو را روان دي په نږدې کې. ریحان صاحب، پخواني شاعري مو د اوسنۍ شاعرۍ سره څنګه ارزوئ؟ لکه پخواني شاعري مو چې اوس کوله، کوم تغیرات مو ورکې راوستل؟ یاره فکر کوم شاعري د هر وخت شاعري بیل خوند لري، خو مونږ د خوند دپاره شاعري کوو. څه خوند مو چې په مخکینۍ شاعرۍ کې ترې اخیستو، همدا اوس هم ترې اخلو. ډېر ښه. ریحان صاحب، غزل دی اورو، د وخت کې مسلسل تو غزل دی اورو چې په خپل کور کې وای هر غمه ذمہوار به دی وای، درته به زین آس وای ستمه ذمہوار به دی وای. ډېر زبردست. زما ځواني که تا په خپله غورځولې نه وای. زما ځواني که تا په خپله غورځولې نه وای، اوس په سکروټه ویچلمه ذمہوار به. زما ځواني که تا په خپله غورځولې نه وای، اوس په سکروټه ویچلمه ذمہوار به دی وای. دا زما مورکۍ او خویندې ورونه به مې چاته ژاړي. زما مورکۍ او خویندې ورونه به مې چاته ژاړي، ګینې سینې ته جوړه بمه ذمہوار به دی وای. دا ماشومتوب او دا غربت مجبور یم کار به کوم. مجبور یم کار به کوم، ګینې کتاب او قلمه ذمہوار به دی.
دا ماشومتوب او دا غربت مجبور یم کار به کوم ګنې کتاب او قلمه ذمهوار به دې وایي سړیتوب بیل شی دی او نه سړیتوب بیل شی دی دا هم یو شماره خو په دې کې نرتوب بیل شی دی کاش زما خور وای دا پتمنه او دینداره جینۍ کاش زما خور وای دا پتمنه او دینداره جینۍ په ځینو خلکو بیا زما مینتوب بیل شی مونږ په سر داو نه کوو داو په سر ساتنه کوو مونږ په سر داو نه کوو داو په سر ساتنه کوو تاسې به هم وای خو زمونږ لیونتوب بیل شی دی ستاسو زوی ژڼی شیګمنځی او آینه غواړي خو مونږ ټوپک غواړو زمونږ زلمیتوب بیل شی دی د دې سړي په فن کتاب خبرې کیږي د دې سړي په فن کتاب خبرې کیږي دومره ژر مه بولئ مخلوقه ډمتوب بیل شی نه خپل رانه تیریږي نه پردي رانه تیریږي خو دا یو نصیب مې کم دی چې ځواني رانه تیریږي ملګرو زه د ژوند کیسه کې نه یم چې تیر شو خو زه مزدور سړی یم رخصتي رانه تیریږي ملګرو زه د ژوند کیسه کې نه یم چې تیر شو خو زه مزدور سړی یم رخصتي رانه تیریږي زه خو ورته فکر وړی چې د چا کور یې راوران کړه زه خو ورته فکر وړی چې د چا کور یې راوران کړه ما ډکی ترې وانخیسته لرګي رانه تیریږي ریحانه دومره بد نه یو چې هر څوک رانه تیر شي ریحانه دومره بد نه یو چې هر څوک رانه تیر شي زمونږ چې خوښ نشي قدرتي رانه تیر ریحانه دومره بد نه یو چې هر څوک رانه تیر شي زمونږ چې خوښ نشي قدرتي رانه ډیره مننه کوم ریحان صاحب چې زموږ بلنه مو قبوله کړه او وخت مو راکړ خوشحاله اوسئ وخت تاسو راکړی کورمه ودان چې زمونږ غوندې پټ خلک را جوته مونږ یې تاسو مو په زر بدلوئ قربان مشم مونږ هر وخت خدمت کیو د زریاد لیدونکو دا و د کبیر ریحان صاحب سره یو کوچنی شانتي بنډار تر بل دغه بنډار ما یا ته اجازه راکړئ